स्टेज नास सऊदी अरब मरकजी सदर जमारूर हमारा डॉक्टर सैयद मुजम्मिल शाह सैयद नमा मुहतरम मशर ज़हूर अहमद सैयद और जमा मशर मुहतरम इनाम सैयद रियाज रीजन सदर मारूर हबीब यूनुस सैयद और तमाम मेरा गले नमा रूर अवियाल मलक से जमान से और नमा कुछ देर नमा डीर ज़ियाद मुहतरम मशर मलक मोहम्मद ज़ैब सैयद जनरल सेक्रेटरी कुछ देर और जमा मखमख पेंडाल की नास तो पुख्तनख्वाना रागिली और सऊदी अरब की मुसाफिरों मशरानू वमज़ूलू गुलालो ज़ुल्मो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह ज़मा सर और ज़मा द मलगिरी सर साल पास नश्ते چې د سعودي عرب د تنظیمي ملګرو او د عوامي نېشنل پارټۍ بلکې د پښتنو ملګرو چې موږ شکریا ادا کړو هغه کم دی خو زه به دا ووایم چې باچا خان او ولي خان په دې ارمان د دنیا نه تل دي چې پښتون به کله یو کېږي خو زه نن ډېر زیات درېیمه ورځ ده زما ډېر زیات خوشحاله یم چې د باچا خان او د ولي خان هغه خوب هغه ارمان نن په سعودي عرب کې زه ژوندی وینم تاسو ټولو ته پته ده چې باچا خان ولي خان به دا خبره کوله چې تاسو په کومه جګړه زموږ په ګاونډ کې ده په افغانستان کې په هغو کې تاسو پښتنو حصه مالی او دا د دوو وطنو جګړه ده د روس او د امریکې او په دې کې به صحیح پښتون بدل کېږي نن تاسو موږ هغه خبره ثابت کړه او دا په خپله د ولي خان الله دې د خاورو سره وبخي د هغه نه هم ما اورېدلي وه چې کله زه په کالج کې وم بلکې چېرې تاسو ګاونډي له بم لېږئ نو هغه تاسو ته څه ګلدسته نه رالېږي تاسو ته هم بم او تاسو په پردي جنګ کې حصه مالئ نو دې خپل زموږ دې کورونو ته به دغه اور راورسي زمونږ د پښتونخوا په 2008 کې چې کله پښتنو ته حکومت میلاو شو نو دهشتګردو ورته ټلیفون وکړو چې حکومت پرېږدوئ که نه زمونږ ډز تیار شه هغه غیرتي او نر پښتنو زمونږ مشرانو دا فیصله وکړه چې د پښتون خدمت به موږ کوو که موږ وژني که هر څه راسه کېږي هغه زموږ مشران هغه پښتانه یې شهیدان کړل زه به دا ووایم چې په سوات بلکې په ټوله پښتونخوا او په دیر کې هم خصوصا په میدان کې پښتون تاسو دښمنانو ته او د مشرانو ته دا زما درخواست دی چې تاسو په دې سوچ وکړئ چې موږ دا پښتانه
پښتانه ولې وژني؟ زموږ سکولونه ولې بمونه وراوي؟ زموږ حجرې او زموږ مدرسې او جوماتونه ولې خلک وراوي؟ دا په دې وجه چې پښتون په اتفاق نشي او پښتون تعلیم حاصل نه کړي او پښتون مخکې لاړ نشي. بیا چې کله حکومت میلاو شو دهشتګردو خو هغه سکولونه خصوصا زه به د میدان خبره وکړم ډاکټر صاحب خو د سوال سره تعلق ساتي هغه ته زیاته پته راکړي نام صاحب ته ظهور صاحب ته ټولو ته پته را هلته زموږ نه زیات دیو له تکلیفونه ورکړي دي مشران یې شهیدان شوي دي ځوانان پکې شهیدان شوي دي خو یو سکول په میدان کې هم نه و پاتې شوی هغه ټول یې ختم کړي وو دا هم دغه خلک زموږ د پښتنو د بچو خلاف چې کله زموږ حیدر خان هغه سکولونه دو درې چې الحمدلله واپس جوړ کړل په نورو ضلعو کې پته نه لګي چې دو یونیورسټیانې به زه پته نه لګي چې یې به و که نه به خو زموږ الحمدلله په ډېر لرې کې دو یونیورسټیانې چې یو د چکدرې په مقام او یو د بلامبټ په مقام څنګه چې زما ورور خبره وکړه هغه هر څه جوړ شو الحمدلله د دهشتګردو مقابله مو وشوه بل طرف ته په 2010 کې یو عظیم شان سیلاب راغی چې د سوات هغه ټول پلونه د چکدرې د پل سره او زموږ د پنجکوړه چې کوم ټول پلونه مو ویوړل شو هغه زموږ د پښتنو حکومت هغه هم شو خو زه به یو دا تاسو ته هم ووایم دې دغه خلکو کوم چې دا دهشتګردو نو د اپریشن نه مخکې 5-6 ورځې پاتې وي او ماته 4-5 پیلې هغه ځای کمانډر یو 2-3 ټلیفون وکړو چې زمونږ دومره ډیمانډ دی که نه بس تیار شه زه یو جنازې ته تلم واپس راتلمه دغه خلک میدان سرونه ناستې دوی ته پته راغله چې ما یې سترګې وتړلې او یو داسې شرۍ راباندې واچوله چې د هغه نه یو ګنده پوره ده زما به بیخي دا ساه مې بنده وه داسې یو ځای ته یې وړی وم چې بیخي هلته اوس هم راته پرې چې کوم ځای ته لیدل چې کله په ګاډۍ کې زما ښی طرف ته یو ناست و په خوا مخې ته کمانډر و ګز صاحب ته ناست و هغه چې زما اخوا نه کوز شو ما دا سترې ورو دغه کولاو کړو مخکې یو جوان ناست و ما ته ویل ته څه کې څه په انجیو کې ما ولې ته ما نه پېژنې ویل نه زه سوات سره تعلق ساتم تېره 14 سالو ما ویل زه دا مرۍ مې یې وچه شوې ده او اوبه پکار تقریبا نیمه ګنټه 40 منټ باندې اوبه راوړې بیا د مازدیګر اذانونه زما تر وږ شو ما په زړه کې دا خبره وکړه چې یاره هسې دا زما اخرنی هسې مې وژني راشه دا لمونځ وکړه نو هغه هلک ته ما وویل ویل زه ولې د کمانډر صاحب نه کمانډرانو نه تپوس کوم چې واپس هغه هلک راغی ویل نه موږ فیصله کړله او ته غواړو مسلمان نه او موږ به تا اوس فیصله کوو ما د اخري سورتونه او دا آیات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین 77 پیری
چې ما ووایو نو بس زما تر وږه یو غراری تلمن شو او بیا 30-40 سیکنډ کې زما دا ګیټ کولاو شو ولاړه د میدان ټول خلک راوتې او په دغه مقام کې روډونه یې تنقل دي او ما ته ستا موبایل ته رابطه وکړه چې روډونه کولاو شي دا اوس موږ کور ته ورسېدو نو زه دغه غیرتي پښتانه د میدان ډېر غټ غټ خلک یې وژلي شهیدان شوي دي خو دا زما په پیور کې راوتي او روډونه یې ورته بند کړي نو الحمدلله هغه خلک پته نه لګي چېرته به خو زما یو مین سیکنډ الله لیکلی ستاسو مخې ته زه ولاړ یم بل په پنجاب کې به خلک توړ پوړ به کوي څنګه چې هغه ګستاخه سیاه ورکړه او د هغې احتجاج د ختمولو دپاره څوک یې قرباني کړو هغه مې پښتون یې قرباني کړو هغه احتجاج یې ختم نو زه ما او ډاکټر صاحب زه اوس ناست موږ او زموږ پارټي دا یوازې د عوامي نشر پارټي خبره نه کوي دا د ټولو پښتنو د حق خبره کوي نو تاسو ټولو ته زما درخواست دی او سپیشلی د ځوانانو ته چې په سوشل میډیا باندې دا وچلوئ چې په 2008 کې چې کوم حکومت و د پښتنو دهشتګردي او سیلابو او بل طرف ته چې کوم ترقیاتي کارونه شوي دي د روډونو په مد کې د پلونو د یونیورسټیانو د کالجونو د سکولونو په مد کې د نوکریانو په مد کې بل طرف ته په 2013 نه 2018 پورې چې حکومت شو او د هغې نه پس اوس چې همدغه لس کې قوت پورې د دې تاسو کمپیریزن واچوئ چې چا ډېر کار کړی او خفه کېږي هم د پښتنو مشران په دې ځکه چې د دې خاورې اصلي وارثان تاسو پښتانه یئ خلک هم ځکه وژني عوامي نېشنل پارټي عوامي نېشنل پارټي زنده‌باد ولي خان زنده‌باد ولي خان زنده‌باد ټول الحمدلله پښتانه عوامي نېشنل پارټي دا زموږ ستر مشر اسفندیار ولي خان په قیادت کې متفق دي او انشاءالله هغه تر ځای نه چې څه فیصله به وي د خیر سره تاسو موږ ټولو پښتنو ته به قابل قبول زه خبرې مې ډېرې زیاتې اوږدې کړې خو ستاسو ټولو زیات شکریا ادا کوم بل زه چې اوس راتلمه والله د خوشحالۍ نه ما له داسې ژړا راتله او دا مې ارمان دی چې کله انشاءالله وطن ته ملک صاحب په زمانه یو څو ورځې مخکې ځي خو زه دا وایم چې په هره ضلع په هر تحصیل او په هر یونین کونسل په هر ویلیج کونسل په هره تپه کې داسې تنظیم دې جوړ کړی شي څنګه چې په سعودي عرب کې په هر جوړ شوي او زه د ډاکټر صاحب د هغه د ټیم ستاسو ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریه ده او ما هم په بله خبره کړې وه چې تاسو ملک صاحب له او ما له دومره عزت راکړو زه به دا وایم چې که تاسو ته موږ هلته تاسو راځئ او تاسو د لارې موږ سرو زرو کړو نو هم کمې دي خو ستاسو زموږ احساس په اخره کې به انشاءالله اوس حالات تاسو ګورئ په میډیا باندې بالکل بدل دي خلک انتهایي تنګ شوی دی پښتون به له خیره سره یو کېږي هغه د اجمل بابا هغه لپاره
ما ته اکثر دا شعرونه نه راځي خو څانګه به نن سبا کې ګل شي ما یې په سر کې سرې ډوډۍ د بیا د دې ډېر زیات د دې درنو عزتمندو چې ډېر زیات عزتمند دي د دیو او ستاسو ټولو ډېر زیات شکر ادا کوم تاسو مونږ له ماله موقع راکړه د خبرو ډېره مهرباني ډېره مهرباني همیشه خوشحاله